د ننګرهار والي شاه محمود میخیل تورخم ښارګوټي ته د سفر پر مهال وویل د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه په احتمالي ډول د تورخم لارې راستنېدونکي مسافرین به د 14 ورځو څخه تر 21 ورځو پورې په یاد ښارګوټي کې کرنتین شي او د مسؤل کسانو پرته بل چاته د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه تورخم ښارګوټي له لارې ټول راستنېدونکي کسان د کورونا وایرس اړوند شکمن دي او له همدې امله دوی د یادو کسانو د احتمالي راتګ پر مهال د کرنتین او نورو برخو کې تدابیر نیسي. هغه وایي په تورخم ښارګوټي کې د عامې روغتیا، امنیتي او خدماتي ډلو ته دنده ورکړي ترڅو په خپلو برخو کې د هوکړې وروسته راستنېدونکو افغانانو ته تدابیر ونیسي او په همدې موخه د کرنتین په موخه سیمې له نږدې ولیدي. فرضي کرخنا خواته په خیبر پښتونخوا کې زموږ یو شمېر افغانان هلته پاتې شوي دي چې کله تورخم دروازه وتړل شوله. بعضې کسان غواړي چې بېرته افغانستان ته داخل شي او دا دروازه موقتا د یو ورځ دوه درېو دپاره بېرته شي. نو دې دپاره چې په خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوي دي، نو د هرات واقع یا پیښه چې هلته وشوله د هغې نه موږ تجربه حاصله کړله چې هغه پیښې دلته تکرار نه شي. نو په دې خاطر باندې نن موږ تورخم ته راغلو. دلته تورخم مختلف ځایونه وکتل، که اخواته تفاهم نه وروسته دروازه بیرته کېږي نو دغه افغانان چې راځي دیو به دلته سکرین کېږي. په تورخم کې به د 14 یا تر 21 ورځو پورې به دلته ساتل کېږي. که هغه چا علائم نه درلودل، اعراض نه درلودل، هغې ته به اجازه ورکړل کېږي، هغې به بیا ځي خپل کورونو ته. هغه څوک چې علائم درلودل، اعراض درلودل، هغې به بیا د تجرید په سیمو کې چې هغه تعین شوي دي د مخکې نه، هغه به هلته انتقالیږي چې تر څو د دې دا مرض هم په ننګرهار کې هم د افغانستان نورو ولایتونو ته خپور نه شي. ځکه تر څو چې دغه د کرونا وایرس د افغانستان نه ونه وځي، هیڅ ولایت، هیڅ سیمه د افغانستان مسؤله نه ده. او دې دپاره موږ باید وقایوي تدابیر ولرو او یو تدابیر همدا دي چې موږ باید په تورخم کې دیو قرنطین شي دلته. نو زموږ اول هیله دا ده هغه افغانان چې هلته د خپلو پردو کره اوسیږي نو ښه دا ده چې رانشي، او که څوک بیا مجبوریت لري راوړي، هر کله دې راشي دا وطن دی، وطن ته راتلی شي. د دولت چې څه امکانات دي هغه د دیو په خدمت کې دي، خو دیو به په تورخم کې قرنطین وي، د 14 نه تر 21 ورځو پورې به دلته وي. دیو ته موږ خیمې لګوو، کوم تاسیسات چې موجود دي د هغې نه به استفاده کوو. صحي ټیمونه به دلته موظف کېږي، امنیتي تدابیر به دلته نیول کېږي چې د دیو ټول هغه امکانات چې کوم یو دي هغه به ورته برابروو او دیو به دلته خدای دې وکړي چې هېڅوک وایرس ونه لري، خو تدابیر ورته موږ باید ونیسو. افغانان چې دلته غواړي چې راشي دیو دلته دغه 14 ورځې کمترین او زیاترین تر 21 ورځو پورې د دیو قرنطین کېدل حتمي دي. دا په هیڅ نوع واسطه، په هیڅ نوع چل فریب دیو دا سیمه پرېښودلی نه شي. همدلته به په تورخم کې او د دې نه وروسته چې خدای دې وکړي چې ټول ښه صحت ولري، دا به بیا د افغانستان نورو سیمو ته یا ننګرهار ته به ځي. د دې علت دا دی چې موږ کابل هم قرنطین شوی دی، د جلال آباد ښار او ولسوالیګانې هم قرنطین دي چې دا وایرس د ښار ته یا ولسوالیو ته یا د افغانستان نورو ولایتو سرایت ونه کړي. نو زموږ کوم تدابیر چې نیسو دا د ولس په خیر دی، د خلکو په خیر دی، او دا یو سخته ده که په هر چا تیریږي، تکلیف په هر چا تیریږي، باید دا قرباني ورکړي. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال ایمل نیزي وویل په امنیتي برخه کې بشپړ چمتووالی لري. هغه کسان چې کرنتین شي چاته به ورسره د لیدو اجازه ورنه کړي. همداراز د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه به هېڅوک تر ټاکلې مودې پورې له ټاکلې سیمې څخه بهر کېدو ته پرېنږدي. موږ هم په خپله برخه کې امنیتي تدابیر ورته مکمل نیول شوي دي. د امنیتي تدابیر لپاره هېڅ کوم مشکل نشته ده. نو بیا هم هیله مې د ټولو ولسونو دا ده هغه افغانان ورونه چې راځي په دغه ځای کې اوسېږي، نو امیدوار یم چې د جلال آباد نه ننګرهار نه نور ځایونه خلک نه شي، چونکې دې لپاره هغه تدابیر نیول کېږي او امنیتي کمربندونه جوړېږي. په هېڅ صورت باندې څوک نشي کولی چې په
15 کیلومتري د دې سایت ته ځان نږدې کیږي هغه هر څوک وي ولې بیا هم خدای نه خواسته داسې نه شي چې بیا په آینده کې په لوی جنجالو سره موږ هغه شو نو ټولو باندې مې دا غږ ده که هغه هر څوک وي تورخم ته د جلال آباد نه دې خوا ته نه راځي خپل فامیل نه دی نشي تللی. د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دراني وویل په روغتیا برخه کې بشپړ پلان جوړ کړی او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي ټیسټونو او نورو برخو کې به د مسؤلیت له مخې خپل اجرات ترسره کړي. په تورخم کې د کارانتین د دې کمپ لپاره موږ هم خپل صحي تدابیر او پلان لرو. د خلک چې راځي ټول به په تورخم کې سکرینینګ کیږي. د سکرینینګ نه وروسته دلته دوی جدا جدا به اوسېږي. د دوی په داخل د کمپ کې به هم د دوی تګ راتګ او راشه درشه باندې بندیز وي. زموږ ټول صحي پرسونل به هغه کوم ضروري مواد چې دي هغه به د ځان سره لري. موږ پولیس او د پاسپورت شوبې کارمندانو ته هم ټریننګ ورکوو چې د دوی سره په کوم شکل باندې تماس وکړي او په عین وخت کې چې دا ډیر خلک راځي دلته په یو لویه کتله باندې به اوسېږي نو زموږ به بغیر د کرونا د اهتماماتو نه د دوی د نورو صحي خدماتو لپاره موږ خپله آمادګي ولرو. په همدې حال کې د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال په کوزې پښتونخوا او پاکستان کې پاتې شوو افغانانو څخه وغوښتل چې په اوسنیو حالاتو کې د امکان په درلودلو سره هملته پاتې شي ترڅو د کورونا وایرس د خپرېدو ستونزې مخنیوی وشي. هغه زیاته کړه هغه افغانان چې غواړي راستانه شي د ولایتي ادارې د کمیټې پریکړه به پرې تطبیق کیږي ترڅو د کورونا وایرس د احتمالي خطراتو څخه وژغورل شو. هغه ورونه افغانان چې د کرښې غاړه بند پاتې دي او د ګیټ په موقت ډول باندې خلاصېږي زموږ د هیله او توقع دا ده که دوی چېرته هلته په خپلوانو کوي څه وخت هلته پاتې شي ځکه دا دغه کمیسیون یا د افغانستان د حکومت فیصله ده. هر څوک چې دې خواته راوړي هغه مشکوک دی. مشکوک چې هر څوک وي هر چا پورې تړاو ولري هغه به دلته د 14 نه تر 21 ورځو پورې په دغه ساحه کې تاسې ګورئ دلته به دا قرنطین وي. خدای دې وکړي چې دوی روغ وي او بعد د 14 ورځو نه دوی صحیح سلامت خپلو کورنیو ته لاړ شي او که هغه څوک چې ناروغه وي هغه به د ډاکټرانو ته سپارل کېږي او د هغه به تداوي کېږي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې ډېره مجبوري نه وي طبعا داخل چې هلته تللي دي خپلوان دي یا خور کره دي یا ماما کره دي یا تره کره دي نو څه وخت پاتې شي دا موقت خبره ده. یو میاشت او نیمه میاشت کې به انشاءالله خدای پاک به ټول وطن نه ورکوي بیا به د دکتور اعظم خلاصه شي د هغه نه به تګ راتګ کولی شي. نو که په دغه شرایطو ته دوی زړه ښه کوي او راوړي بسم الله الله اکبر حکومت ته ټوله تیاري نیولې هر څومره خلک چې دلته به وي د 14 نه تر 21 ورځو. د یاد سفر پر مهال د ننګرهار والي سره د سکتوري خدمتونو رئیس د تورخم مسؤلینو او یو شمېر نورو هم ملتیا کوله.